بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو ټایم لاین 1 وګو دوستانو، السلام علیکم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې تاسو داسې یو مجرب عمل درخوایم کوم چې تاسو د سهار د مانزه نه وروسته کوئ، کوم چې ډېر لوی فضیلت لري او د حدیثونو ثابت شوی دی. په کوم کې چې موږ کوو نو حضور صلی الله علیه وسلم شفاعت به راته نصیب کېږي. نو دوستانو زه تاسو ته درخوایم او تاسو پرې عمل وکړئ، زده کړئ او کوئ. ډېر مجرب عمل دی. نو دوستانو هغه عمل کوم یو دی په کوم باندې چې موږ ته د حضور صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کېږي. دوستانو هغه دا عمل له په کوم باندې حضور صلی الله علیه وسلم ویل دي چې دا عمل کاوه نو زه خپل لاس باندې سما او جنت ته پوزم. وس راځو دا عمل طرف ته. دوستانو په دې کې به تاسو د ورځې به دا دعا وایئ: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. دا به تاسو په ورځ درې پیره خدا مجرب په دې دا به سهار د مانځه نه وروسته درې پیره وایئ د ماښام. نو دوستانو بېشک حضور صلی الله علیه وسلم خپل حق ادا کړی، دا موږ یو چې په غلطو پسې ورپسې یو او الله لاره پرېږدي. دوستانو دومره خوږ عمل دی چې د انسان زړه غواړي چې دا مې د ژوند د اخرنۍ لمحې پورې کولی او ډېر اسان دی. موږ تاسو له پکار دي چې په دې باندې عمل وکړو. امین. ویډیو هم خوښېږي ویډیو لایک کوئ او چینل سبسکرایب کوئ. ویډیو د نور ملګرو سره هم شیر کوئ تر څو هغوی دې هم استفاده والي. والسلام.